السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د یو ورور پوښتنه کړې وله چې ده ویلی سي السلام علیکم وروره، زما د واټساپ باندې چې کله څوک ماته تصویران راولېږي، ویډیو راولېږي او د هغه رقم نور ډاکومنټس راولېږي یا ایډیو راولېږي، زما په موبایل کې صرف او صرف تصویران ډاونلوډېږي او نور شیان نه ډاونلوډېږي، یعنې زما د واټساپ اکاونټ دغه ایرر کوي. نو ملګرو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه واټساپ دغه ایرر په باره کې معلومات درکړم چې دغه به تاسو څنګه سموئ. نو که چیرې تاسو غواړئ چې دغه ایرر ځان ته معلوم کړئ، دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره نو چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. او ملګرو که تاسو هره پوښتنه لرئ، هر شي ته مې ضرورت وي، موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو لاړ شئ خپل واټساپ اکاونټ به خلاص کړئ. کله چې ملګرو تاسو خپل واټساپ اکاونټ خلاص کړئ، دغه رقم به ګوره بیا تاسو راشئ په دا 3 ډاټ نښان باندې به کلیک وکړئ او دغه رقم به تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ، دغه رقم به ګوره تاسو دلته راسئ ډیټا اینډ سټوریج یوزیج، دغه اپشن به تاسو پیدا کړئ. ګوره ملګرو یار به تاسو په 3 ډاټه نښان باندې کلیک وکړئ، بیا به په سیټینګ باندې کلیک وکړئ، بیا به ډیټا اینډ سټوریج یوزیج په دې باندې کلیک وکړئ، تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره ملګرو تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ، وارث خانه کله چې هم ته په دغه باندې کلیک وکړې، که د هر چا په موبایل کې دغه ایرر وي هغه دې دا ویډیو خامخا ګوري. نو ګوره ملګرو کله هم اوس ماته څوک یو شی راولېږي، زما موبایل ویډیو نه پلی کوي یا ویډیو نه ډاونلوډوي په واټساپ کې، نو د دې کوم مسله چې ګوره وایي میډیا اټو ډاونلوډ. کله چې ګوره ملګرو تاسو په وین یوزینګ موبایل ډیټا، کله چې د موبایل ډیټا دغه یعنې خلاصه وي، دغه رقم فوټوز دې اټو ډاونلوډ سي، دغه رقم اډیو دي، ویډیو دي، ډاکومنټ دی، نو تاسو په دغه څلور سورو باندې ټک مارک شان ولګوئ او دغه رقم یې تاسو اوکې کړئ. کله چې دغه تاسو اوکې کړئ، بیا دغه رقم وین کنیکټډ ټو وای فای، کله چې ته وای فای ته کنیکټډ یې ګوره ټول شیان خپله ډاونلوډېږي، نو دا هم تاسو اوکې کړئ او دغه رقم وین رموونګ چې تاسو راسئ، ګوره تاسو که چېرته تاسو غواړئ چې یو شی نه کوئ ډاونلوډ یا یو شی ختم کړئ، نو تاسو له دې څخه ټک مارک شان ختم کړئ، یعنې تاسو په دې باندې ټک مارک شان مه لګوئ. دغه دوه اپشن دي، وین یوزینګ موبایل ډیټا، کله چې تاسو موبایل ډیټا دغه کوئ یعنې خلاصه کړې وي، اټو ډاونلوډ باندې د څه شي راځي، دغه رقم ګوره زه ورته ټول شیان دي خپله اټو ډاونلوډ کېږي او په وای فای باندې هم ټول شیان خپله ډاونلوډ کېږي. نو تاسو په دغه باندې خامخا کوم ټک مارک شیانونه چې دي هغه به خامخا په ولګوئ. نو ګوره ملګرو په دغه ذریعې سره تاسو کولی سئ چې د خپل کوم موبایل دغسې ولو اټو ډاونلوډ شي هغه دغه رقم ته تاسو سمولی سئ. بیا به کله چې هم تاسو څوک یو شی راولېږي په واټساپ باندې یا دغه رقم په واټساپ باندې، نو هغه به خپله په اټو ډاونلوډ باندې خپله کېږي. نو ملګرو دغه ویډیو چې ما د وارث خان لپاره جوړه کړې وه، که تاسې هم هر ویډیو څه ضرورت لرئ موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره هم جوړه کړو. ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.